د لور مینه له پلار سره. وایي په کوم کلي کې یو سپین ږیری وفات شوی و. د غسل او کفن وروسته یې چې کله جنازه تیاره شوه او جنازه یې پورته شوه، نو په دې وخت کې له کوم لوري یو مسافر راغلو او د کټ پښه یې ونیوله چې تر هغه وخته مړی نشي ښخولی چې زما 15 لکه روپۍ قرض رانه کړي. دا شخص زما قرضدار و او زه مخکې د ده له ښخولو څخه خپل قرض غواړم. ټول خلک حیران ودرېدل. د مړي زامنو وویل چې پلار خو موږ ته د قرض په هکله څه نه وو ویلي چې دی قرضداره دی، نو موږ دا قرض نه منو او نه یې ورکوو. د مړي ورونو وویل چې زامن یې نه مني نو موږ یې هم ذمهوار نه یو. اوس جنازه تیاره ده او سړی کټ له پښې نیولی او خپل قرض غواړي. بالاخره دا خبر د کور ښځو ته ورسېدله. د مرحوم یوه لور وه چې هغه کله خبره شوه خپل ټول سره زر او نغدې پیسې راجمع کړلې، قرض غوښتونکي ته یې ورولېږلې چې دا واخله دا سره زر خرڅ کړه چې څومره قرض دې پاتې شو هغه به هم زر تر زره درکړم، خو د خدای په خاطر زما د پلار جان جنازه پرېږده چې خاورو ته یې وسپاري. قرض غوښتونکو ته چې کله دا خبر راورسېده نو خلکو ته یې مخ راواړولو او ورزیاته یې کړه. اصلا خبره داسې ده چې دا شخص زما نه بلکې زه د 15 لکه روپۍ قرضدار وم. زه راغلی وم چې د امانت ور وسپارم، خو دلته خبر شوم چې دی وفات شوی. دا چې ما د وارثان نه پیژندل نو د دې لپاره مې دا ډرامه وکړله او اوس پوه شوم چې د مرحوم نه صرف یوه لور پاتې ده، کوم زوی او ورونه نه لري، نو دغه 15 لکه روپۍ به یې لور ته ورکړئ.